سلامونه ګرانو ملګرو، الله دې وکړي راته روغ او جوړ وئ. ډېرو کسانو دا پوښتنه کوله چې زموږ موبایل ډک شوی دی، نه کوم پکې څه شته دي چې موږ پکې وګورو چې یا مې ویډیو زیاتې ور اچولې دي یا زموږ پکې پروګرامونه ډېر پکې دي. نو وایي نه پوهېږو چې زموږ موبایل څنګه ډک شوی دی. نو تاسو اوس خپله کتلی شئ چې دغه ځای کې ایپس دی، مقصد کوم پروګرامونه دي 12 جی بي ځای نیولی دی. دویم نه راکوزېږم ویډیو دی 2.6 جی بي ځای نیولی دی. ایمیج عکسونه دي او اډیو دي، ګیمز دي چې ګیمونه دي کوم راچول دي، ډاکومنټ دی مقصد چا کوم پروګرام درته لیږلی وي، ایمیجونه عکسونه. او راځم د دویم یو ته سیسټم د 8 جی بي 8.1 جی بي ځای نیولی دی، یعنې 8 جی بي ځای نیولی دی. ډېر کسانو ته دغه پته نه ده. مقصد زه په دغه باندې کلیک کوم مازې دغه راوړي. نو مقصد که په ایپس باندې کلیک وکړي یا ویډیو باندې کلیک وکړي نو هغه کې به ویډیو ړنګ شي که زیات جی بي نیولی وي. نو دې ته نه پوهېږي چې دغه څه شی دی، سیسټم دی، موبایل سیسټم دومره ځای نه دی نیولی چې موبایل کې به وګورو دا کومه طریقه ده. نو راځم زه درته ښیم همدغه د سیسټم طریقه چې دغه کوم ځای نیولی دی، دغه ټوله حافظه کوم ځای ډک کړې ده. نو تاسو به څه وکړئ، زه درته ټوله سټپ بای سټپ طریقه ښیم چې دغه تاسو له منځه یوسئ. بې فضوله دغه د موبایل حافظه یې ډکه کړې ده. تاسو به مخکې له دې چې یوټیوب باندې بایل وکړم، تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ، او که چېرې مو ویډیو خوښه شوه په کمنټ کې حتما راته ولیکئ چې بالکل 100% زموږ خوښه شوه. نو تاسو به راشئ لومړی پلی سټور ته. پلی سټور کې ټول هغه پروګرامونه چې تا را ډاونلوډ کړي دي بیا دې ړنګ کړي دي هغه په پلی سټور کې پاتې کېږي. کله چې پلی سټور کې پاتې شو نو دغه پلی سټور کې پاتې وي نو د موبایل حافظه یعنې د سیسټم ځای نیولی وي، نو دې ته ویل کېږي سیسټم. بیا به تاسو ملګرو راشئ په دغه جمع هغه خپل آی ډي باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر آی ډي باندې کلیک وکړو نو بیا به تاسو ملګرو راشئ مانیج اپس ان ډیوایس دا باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر همدغه باندې کلیک وکړو نو دلته مانیج پر همدغه مانیج باندې کلیک وکړئ. کله چې پر مانیج باندې کلیک وکړو دا ټول هغه پروګرام دي چې ستا په موبایل کې اوس انسټال شوي دي. بیا به تاسو راشئ ملګرو په همدغه دیز ډیوایس په دغه باندې به دوباره بیا کلیک وکړئ. ډیوایس باندې به چې کلیک وکړو به شئ ناٹ انسټالډ دا باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا باندې کلیک وکړو دا هغه پروګرامونه چې تا ډاونلوډ کړي دي بیلته دې ړنګ کړي دي، هغه پروګرامونه درته دلته ښکاري. نو دغه ټول سیسټم یعنې 8 جی بي چې ما سره کوم ځای نیولی وي سیسټم ټول همدغه دي. تاسو به دغه راشئ دا به چیک مارک کړئ، بیا به دلته دغه چیک مارک او دغه به ډیلیټ کړئ. زه فرض مثال راځم دغه چیک مارک کوم، بیا فرض مثال راځم دغه ډیلیټ بټن باندې کلیک کوم، ریموو کوم یې. کله چې دغه ریموو کړو زما د موبایل څخه به دا ختم شي. تاسو کولی شئ دا کوم ته نور بیخي زیات کړئ چې تاسو موبایل حافظه یعنې اضافي معلومات یې نیولي وي ټول ورڅخه ډیلیټ کړئ. کله چې دغه ډیلیټ کړل ټول نو تاسو خپل موبایل حافظه بیرته خپل ځای ته راځي، موبایل مې بالکل قوي کېږي او موبایل تشه حافظه بیرته لاسته راوړلی شئ. نو دغه یوه بهترینه او معلوماتي ویډیو که ویډیو مو خوښه ویډیو ملګرو سره حتما شیر کړئ، ویډیو ته لایک او کمنټ وکړئ. مننه.